عبدالباري جهاني صاحب په هکله ما یو ورځ د رحمان بابا یو شعر ویلی و او زه اوس ډېر خوشحاله یم چې هغه ما سم ویلی و. هغه دا و چې کشور د افغانانو معطر شي د هر بیت مصرې مې زلفې د خوبان کړې. زما لپاره یو ډېره غټه خوشبختي ده چې نن جهاني صاحب سره په یو ګاډۍ کې سفر کوم. جهاني صاحب موټرواني کوي او ډرایوینګ کوي او زه ورسره ناست یم. دی ته مې خواست وکړه چې د دې وخت نه ګټه پورته کوو. جهاني صاحب ډېر محترم تاسو ته به زه څه پېژندګلو کوم. زمونږ د ملت شان دی او ملت افغانستان چې دی هغه جهاني دی او جهاني چې دی هغه افغانستان دی. دومره ډېره ده. خو بهرحال جهاني صاحب سلامونه، ډېره مننه. وعلیکم سلام، ژوندی اوسې، تشکر. نو دا د موټروانۍ دا سټایل خو ستاسې زما ډېر خوښ شه، داسې لکه په زلمیتوب کې به سپورټس ګاډي هو ما ته زما یو ملګري وایي تا ته لکه چې دا ګاډي زوی در ښوولی یعنی دونه ښایسته ګاډی چلوي چې دا زلمو در ښوولی دی. و نو جهاني صاحب باران دی او هایوے د امریکا دا ښایسته سړکونه دي، نو د ډرایوینګ نه څه خوند اخلي که نور کلم دا چې ډرایوینګ کوي که نه کله کله یا چې ضرورت شي ډرایو کوم، بې ضرورت یې نه کوي. یا او ډرایوینګ په وخت کې داسې پام بې پامۍ کې کم شی دی زیات زړه خوښوي، خوشحاله یې ورته؟ کله کله موزیک اورم، نور نو داسې خاص شي. کم موزیک اوري جهاني صاحب؟ موزیک څه یا افغاني موزیک اورم یا هندۍ موزیک اورم. هندۍ هم خصوصا کلاسیک موزیک چې زه هندۍ موزیک اورم. دا زمونږ پښتانه هنرمندان د اوس عصر یا پخواني کلاسیک دی کې غزل خو به خامخا درې به اورېدلی، نو څوک داسې فکر کوي چې د موسیقۍ په رموزو سم پوه دی؟ نو په غزل کې خدای دې وبخښي زما چې خوښ و یا مې خیال محمد خوښ و. خیال محمد استاد خو ژوندی له خیره سره ناروغه دی و. یا مې دغه اول میر استاد خوښ و او اوس مې په ژوندو کې ډاکټر صاحب ناشناس ډېر خوښېږي، ښایسته اواز یې دی، ښایسته غزل وایي. دا په دې هنرمندانو باندې مو خبرې وکړل. اکثره جهاني صاحب په دې شاعرانو کې داسې شاعران زه پېژنم چې دوی شاعري چې کوي دا هم داسې بهرونه لیکي چې په هغې کې موسیقیت وي او په دې خاطر لیکي چې دا هنرمندان یې ووایي. تاسې هم دا پام کله کړی دی او تاسو په خپله دا سوچ کله کړی دی، کله داسې کار مو کړی دی؟ ما د موسیقۍ دپاره هېڅ وخت شعر نه دی لیکلی، خو په انتها دغه دی چې ما ته هنرمندان خصوصا ډاکټر صاحب ناشناس ما ته ویل دي، رحماني ما ته ویل دي، نور هنرمندانو هارون جان خایل ما ته ویل دي چې دا زما شعر و کمپوز ته ضرورت نه لري، په خپله و کمپوز ته جوړي. او علت یې هم زه ګمان کوم دا دی چې زما غوږونه د ډېرې وړوکوالي څخه د موسیقۍ سره دغه بلد و یا په اصطلاح غوږونه مې سور دي. نو په دغه خاطر باندې زما شعرونه پر موسیقي باندې برابر دي، موسیقیت لري په دې چې ډېر روان دي. ما د رحمان بابا شعر هم په دا خاطر خوښېږي چې دا ملګرو ته وایم چې غواړي د شعر رواني زده کړي رحمان بابا ولولي، چې د رحمان بابا شعر فقط لکه د چیني اوبه دغسې رون او دغه روښانه دي، روان دي. یعنې د رحماني بهرونه چې ورته وایي که نه رحماني بهرونه چې دي دا په دې بیروۍ کې او په دې راګ درباري کې او په دې راګ پهاړي کې ډېر په اسانۍ سره ویل شي. اوس ما شعرونه په دغه مکرمونو کې شته یاد کړل، په دغه په مالکوسو، په جونپوریو، په درباریو، په دا ټولو کې، په ګیډار کې دغه ویلي دي، ډاکټر صاحب ناشناس ویلي دي چې هغه زما ډېر زیات شعرونه هغه کمپوز کړي دي. استاد رحماني زما ډېر شعرونه کمپوز کړي دي. نو په دغه مقامونو کې دوی په خپله ما ته وایي چې ستا شعر و کمپوز ته ضرورت نه لري، په خپله جوړي. او تاسې جهاني صاحب په موسیقۍ باندې په څومره پوه لرئ، د موسیقۍ په رموزو څومره؟ والله پوه د موسیقۍ چا خبره یو دغه دی، یو سمندر دی، علم دی. زه د موسیقۍ د پوهې ادعا نسم کولی، خو دا فقط دغه ځینې مقامونه یو 15 یا 20 مقامه چې دي دا پېژنم چې دا د مثال په توګه لکه مثلا مالکوس پیژنم، درباري پیژنم، شیورنجینی پیژنم، مثلا بیروي و، پاړي و، ملتاني و، پیرو دا مقامونه پیژنم چې څوک یې وایي زه وپوهېږم دا د بهار وایي یا بسنت بهار وایي. دا مقامونه دي چې زه پیژنم، لکه
درګه مثلا ډېر اسانه پیژنم دا کومونه دي چې نور نو ځکه په پیژم نه ها او دا چې د منځ لاین تم تللی شو منګه زمونږ سفر وګت د لږ پام کوئ ګاډی هم روان دی بل خواته مو او تر څو پورې تاسو منځ لاین ته ځئ نو جهاني صاحب دا مرکه در اصل مونږ د په شعر کوو نه په ادب کوو نه په سیاست کوو داسې وګڼئ دا د لارې یو بنډار دی او زما ذهن ته موسیقي راغله نو په موسیقۍ مو بحث شروع کړو دا چې خو د جهاني صاحب تاسو ډېرې علمي مرکې په اورېدلې وي خلک به چې بونیریانو جهاني صاحب سره په سیاست بحث وکړه په ادب بحث وکړه خو دا هم د ژوند یو مهمه برخه ده او د جهاني صاحب په هکله ډېر مهم معلومات مونږه دا غونډه کوم ځای کېده او څه مجلس و مونږ ولې روان یو ما یو ځل یو عکس ورکړی و جهاني صاحب سره یو پروجیکټ ذکر مې کړی و دا د هغې پروجیکټ دویمه غونډه وه خو زه یې اوس نه افشا کوم نو تاسو د جهاني صاحب د ژوند دا اړخ هم زه غواړم چې لږ مونږ وجوړو جهاني صاحب دا کله مو خپله غږ یا موسیقي ترنم چې دی داسې دې ته مو پام کړی دی داسې په ذهن کې به کله داسې یو شی راغلی یا ما خپل شعر په ترنم کې نه دی ویلی ما که ښه اواز درلودلی امکان لري زه نه شاعر شوی وای نه شاعر ما پوهنتون ویلی وای نه مې بیا ریسرچونه کړي وای زه به بس دغه موسیقي ته ورغلی وای ځکه ډېره مې خوښه وه خو همدا چون اواز مې نه درلودي هغه استعداد مې نه درلودي نو موسیقي ته نه ولاړم یعنی دا جهاني صاحب دا خبره څونه ښایسته خبره وکړله څونه لویه خبره وکړله جهاني صاحب نو سفر کوو دا خو موږ اوس د امریکې د شرقي ریاست ورجینیا جنوب پلو ته په یو هایوی روان یو نو یو شعر درته یادېږي دی وخت کې یو نظم یا یو څو بیتونه یو ستاسو د خوښې چې دا سفر دی یو رومانټیک موسم دی ښایسته نو ځینې خبرې د هغې نه وروسته وکړو یو وخت د اول ځل چې طالبان افغانستان ته راغلي وه زه ولاړم پس له ډېرو کلونو څخه دغه کندهار ته ولاړلم هغه وضع زما چندانې پر طبیعت باندې جوړه نه شوله خوښه مې نه شوله نو ګمان کوم چې په هغه اوله ورځ یا په دوهمه ورځ ما یو شعر ولیکي بیا ډاکټر صاحب ناشناس کمپوز کې ډېر هنرمندانو دغه کې کمپوز کې چې خمار مې نه ماتېږي شرابونه بېګانه دي خمار مې نه ماتېږي شرابونه بېګانه دي ساقي راته اشنا دي خو جامونه بېګانه دي واه ساقي راته اشنا دی خو جامونه بېګانه دي پښیمانه درته نه یم بدګمانه راته نه سي جنونه ته مې خپل یې زنځیرونه بېګانه دي واه جنونه ته مې خپل یې زنځیرونه بېګانه دي واه لښکر د غمازانو دې له کومه رابللی لشکر د غمازانو دی له کومه رابللی جانانه ستا په کلي کې محفلونه بېګانه دي واه جانانه ستا په کلي کې محفلونه بېګانه دي واه چې زما د لیونو چغو جواب ورسره نسته چې زما د لیونو چغو جواب ورسره نسته یا زه یم بدل سوی یا دا غرونه بېګانه دي واه دا ډېر ظالم شعر دی چې زما د لیونو چغو جواب ورسره نشته یا زه یم بدل سوی یا دا غرونه بېګانه دي واه جهاني صاحب او سجدې د جهاني پر تندي مه غواړه زاهده سجدې د جهاني پر تندي مه غواړه زاهده په دې سرکشه ښار کې محرابونه بېګانه دي په دې سرکشه ښار کې محرابونه بېګانه دي یعنې د جهاني صاحب په ژوند کې زما لپاره کم سے کم زما لپاره دا یو در تاریخي او یونیک چې ورته وایي منفرد یا ځانګړې مرکه ده جهاني صاحب موټرواني کوي او زما په شان ساده باده غریز غرڅنې د قلم یو عام منظور چې دی هغه ته دا موقع او خوشحالي په لاس ورله جهاني صاحب سره څوک په خیال هم نه کوي چې جهاني په دې سپېږیرتوب کې غم کوي او جهاني صاحب تاسو یو فلم وګورئ د امریکا د هالیوډ یو فلم دی د فورډ فلم هغه چې د موټر جوړونکو اداره د دې او د ډیر قیمتي موټر جوړونکو اداره پورش ای ترمنځ په دوه غاړو مقابله شوې ده نو ما هغه ډرایور چې امریکایي کوم وو هغه مقابله وګټله نو ماته هغه رايال ک جهاني صاحب نظر نشي نظر جهاني صاحب بله شعر کې په موسیقۍ کې بلک باسو کو خیر دی دا موضوع بلګه وګدکو ځکه چې موږ د نور موضوعات خو بیا به باس کوو نو دا د افغانستان افغان ملت ذکر چې موږ کوو د لرو بر پښتنو ذکر کوو د دې موسیقۍ د عمومي زیادام زه د یو مشخص جان را ذکر نه کوم د دې
معیار پرتله مو کله کړی دی د هندوستان سره د ګاونډي هندوستان سره یا د ایران سره چې موږ په کوم ځای ولاړ یو یعنی دننه شخصیتونو کې به بحث ونه کم شاته یو په منځ کې یو ځای یو لري یو لاندې یو باندې یو دی باندې تاسو کله فکر کړی موږ به ډېر مخکې وای په موسیقي کې له بعد مرګه چې زموږ دغه کلتوري محیط دا ورته جوړ نه دی کنه وی زموږ داسې پاچاهانو چې هغه خلک فکر نه کوي چې دی به هم یو وخت موسیقي کړی وي دغه امیر دوست محمد خان ډېر سره رباب وه رباب یې زده و امیر دوست محمد خان رباب وه امیر دوست محمد خان رباب وه ویګني په خپل خاطراتو کې لیکي چې زما په خپل رباب لیدلی دی یعنې هغه ورته ناست و چې د رباب ورته وهلی دی او امیر عبدالرحمن خان د موسیقي دوه درې آلې زده وې چې په هغه کې یو دغه رباب او بل غچاک و دا زده و او د خپل خپل خاطراتو کې لیکي چې زما دغه د موسیقي آلات زده دي او څه د موسیقي آلات چې دي چې پیدا کیږي هغه زه په خپل کور کې راسره لرم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه چې و د هغه ډېره ښه هارمونیه زده وه حتی اواز یې وایه شاعري صاحب څه وایي نو منتها په دغه کې په محیط کې موسیقي ته په ښه سترګه نه دي کتل سوي خصوصا هغه وختونه چې په څو ځله چې ملایانو قدرت په لاس راوړی دی ملایان بې له دې څخه چې د دې دپاره دي هیڅ ډول شرعي دلیل ولري که نه ما پر دې باندې مضامین لیکلي دي هیڅ چا زه چیلنج کړی نه یم چې ستا دا خبره غلطه ده په ټول قرآن شریف کې یوه کلمه د موسیقي په باره کې نشته نو یو شی چې په قرآن شریف کې حرام نه وي هغه اتومات حلال دی او څوک چې حلال ته حرام وایي په خپل ډېر لو ګناه ده چې خلک یې کوي اشتباه ده کوي ډېر لویه مګر زموږ په دغه کې زموږ په محیط کې د موسیقي لپاره دغه نشته زمینه نشته محیط نشته که نه وي دغه کسان چې ما در یاد کړل لکه خیال محمد استاد یا مثلا استاد اولمیر دې خلکو ښایي موسیقي بیخي لوی پړاوو ته رسولی وای منتها دا محیط داسې دی چې و دې خلکو ته دغه نه ورکوي مجال نه ورکوي دې چې پرمختګ دی وکړي خصوصا که بیا چې ښځینه غزلې وایي تاسې لیدلي دي په دغه کې په لره پښتونخوا کې هنرمندانې بیچارهګانې خلکو مړې کړلې په دې خاطر باندې چې ساز یې کاوه ډېرې مړې کړلې جاني صاحب ستاسې د ټول زه خو ستاسو جواب کې اکثره ډېر د چا زړه ازار نه شي او ډېر یو علمي پوهه قد او قامت لرئ نو ځواب داسې وي خو زه د خپل تعبیر داخله ما ستاسې د ځواب نه چې موږ د ایران یا د هندوستان د موسیقۍ سره خپله موازنه نه شو کولی شاته پاتې او د شاته پاتې کېدو علت مو وښوده د دې یو بل علت هم تاسو فکر کوئ چې سرمایه‌دار شتمن خلک هم د دې مذهبي سختدریزو یا کلتوري ویرو د لاسه په دې کې سرمایه‌کاري نه کوي یعنی موسیقي وده هله کولی شي چې کمرشل نقطه نظر نه په دې کې د ودې د بازار یا اقتصاد څه ونډه خلک ویني که نه یوازې خو شوق نه دی نو که څنګه خو که چیرې اقتصادي برخې ته راځي نو په دې کې مهمه مسله دا ده چې دا نور ټول کسبونه چې راواخلي که څه هم پښتانه و هر ډول کسب ته بد وایي وایي ته موچي یې که چمیار پښتون نه کوي دا کار یا مثلا زه وایي تا ته څه جولا ښکارم یعنی جولا دی بیخي چا خبره په یعنی اړو په انسانانو کې نه ګڼي ولې موسیقي چې ده موسیقي ځکه تر ټولو کسبونو ټیټه بلل سوې ده چې هغه په تولید کې هیڅ ډول رول نه لري نه نجار د اجتماع د تولیدي سیستم په یوه برخه کې کار کوي جولا کار کوي مثلا دغه دی دم دی د لاک دی نه یو کار کوي ولې دغه چې دی د هنرمند یا موسیقار هغه یوازې په اصطلاح د انټرټینمنټ او د خلکو د ساتیري دپاره وسیله ده په دا خاطر باندې
دته په کښته سترګې دغه سوي دي کتل سوي دي چې دی په تولید کې هیڅ ډول دغه نه لري رول نه لري نه لري. اوس د اثر کې خو معنا ډیر خلک چې هغه میراث کې موسیقي نه و او خو د شوق له خاطره یا یعنی همدا لاین سم دی جاني سے په دې لاین کې بیا زمونږه د هایوے نه هم د دې نه بیا تابع سم لاین روانه نو اوس د زلمی کل کې باسواد زلمی چې دی په لرو بر وطن کې را پیدا شوی دي نو دا د امید او د حوصله فکر کوي چې سبب جوړیږي لګیا دی. البته خو منتها په خپل پټولنه کې د نن به د دوی لپاره ډیر وخت لا پاته دی د غلان ته بیا وړي په مزه دوی لپاره داسې زمينه مساعده شي چې دوی د هند په قسم یا حتی د پاکستان په قسم باندې دغه پکښې کې وکي رشد پکښې کې وکي انکشاف پکښې کې وکي د دوی یعنی د ټولنې د ذهنیت د آماده کولو لپاره چې دی موسیقي د یو شریفو د یو لوړ هنر په حیث باندې وپېژني د دې لپاره زما په عقیده باندې لا اوس هم ډېر عمر پاته دی د دې خلکو پر ذهنیت باندې اوس هم ملا دومره حاکم دی چې د هیچا رښتیا خبره نه مني او د ملا دروغ خبره دغه کوي مني. جاني صاحب یو بل چې په موسیقۍ کې ما محسوس کړی دی په ځانګړي توګه باندې وسم د تشخص تقسیم چې هغه په ډېر ژور دی یعنی د سړی او د خزي تفریق او توپیر چې دی د ایگزیکټ باندې موږ تابع ګجانې صاحب هم سم لار کې یعنی اکثره ټپی غزلې چاربیتی نیمکۍ سندره د سړی د تشخص ته چاپیره ګرځي د نن خبره کوي د سړی سره متعلق ده او دا موسیقارانو واغې ته پام هغه ته زیات وي یعنی مثال په توګه نن زما د رور واده دی چام دا سندره ونه ول چې نن زما د خور واده دی یا زما د زوی سنت دي چام دا ول چې زما د لور د نفروز ورځ ده دا په ټولو نړۍ کې داسې دي کنه پښتنو کې عمومي توګه او ځینې خلک وایي چې د ټولو زیات زیان چې پښتون کلچر ته یا افغانیت ته یا ننګ او فت دا خبره چې د شاعرانو ورسولې دي او بیا د موسیقارانو د لارې د پولیس کې مشهور شوی دی امجادي صاحب هم د لاین کې سمجه تاسو څه فکر کوئ چې دم داسې ده کنه تاسو خیال بدل دی زه په دغه عقیده باندې نه یم چې شاعرانو دي نقص رسولي یا هنرمندانو نقص رسولي هنرمندانو او شاعرانو د ټولنې هغه دغه واقعیتونو ته یا ریالټي ته هغه دغه ورکړي دي انعکاس ورکړي دي ریفلیکس کړی دی نو یعنی اثر له هغه راغسته اثر له هغه د اثر غلي دي شاعر خو مجبور دی چې باید د ټولنې خیال وساتي د ټولنې د ذهنیت خیال وساتي لکه مثلا سړی چې نس کولای چې په جنازه کې دغه وکي اتان وکي یا مثلا په واده کې وژاړي ځکه چې واده د اتن ځای دی او جنازه د جلا ځای دی نو شاعر هم مجبور دی چې د ټولنې د ذهنیت سره سم دغه لیکي شعر ولیکي دغه او تاسو خپل شاعران یا تاسو خپل در معلومیږي ډیر زله هغه چې تاسو زړه درته وایي هغه د خلکو په خاطر باندې نسی ویلای خلک یې نسی دغه کولای چې خبر برداشت کولای نسی کولای نسی نو ته مجبور یې چې د خلکو د دغه لپاره د ذهنیت د مراعات لپاره تر خپل ذهنیت یا تر خپل غوښتنې دغه سي تیر سي او د خلکو د غوښتنې سره سم دغه وکړي خو جاني صاحب دې کې زه یو ورکوټ تاسو په ډیر بخنه سره ورکوټ جسارت کوم د اختلاف یعنی ټولنې په خواهش او د مرزي مطابق تاسو په مزه د لاین ته وړي ک گاډي نیوی روان چې بیا به موږ تابع کو بیرته التبره په سیګنل کې یعنی که د ټولنې د خواهشاتو مطابق خپل ضمیر یا خپل پوهه چې داغه باندې کمپرمایز کوي نو دا خو بیا جینس ته نشي جوړې د امکان نه لري مثال په توګه خوشحال خان خټک کدا سي کړي وي چې هغه د ملکانانو مليانو خانانو کلچر مذهب پام لرلې د خوشحال خان خټک بس خوشحال خان خټک نه ویني هغه چې په کوم ځلورتیا سره په کوم موضوعات لیکل کړي دي
د خوشحال خان خټک انفرادیت مطلب شیدا دی که په دغه وخت کې فارسی شاعران وو، سعدي وو، رومي وو، یا بیا دغه نو دای انفرادیت ځکه اخیستی دی په خپل موټي کې چې هغه د دې پام نه وساتلی، هغه د خپل ضمیر مطابق او دا یعنی جاني صاحب دې ځای کې وبخئ نو دغه علت دی چې تاسې په پښتو کې خوشحال ډېر لږ لري او یا مثلا غنی خان بیخي لږ لري. غنی خان په دا ټوله شلمه پیړۍ کې دغه یو غنی خان دی، بل تاسې نه لري. یا مثلا خوشحال خان خټک دی، چا خبره شل خوشحال خان خټک تاسې نه لري، دغه یو خوشحال خان خټک دی چې ما هر وخت ویل دي چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د ادبیاتو او د نثر لمر خو دی چې دی د دې شاعري اصلا د پښتو تاریخ داسې یو فصل دی چې کله د شاعري لیري کې په پښتو ژبه کې یو ډېر لوی چپټر موږ د لاس ورکوو. نو خوشحال خان جلا سړی دی. په صورت عموم ما درته وویله چې فصل کې اتیا یا نوي یا تا 15 شاعران مجبور دي چې د ټولنې د ځکه چې وخت چې ټولنه ستا دغه ونه کې د شعر زغم ونه کې نو خو بیا هغه ټولنه ستا د شعر هرکلی نه کوي او ته ټولنه ته شعر د ټولنې دپاره وایې نو ته وخت چې شعر د ټولنې دپاره وایې مجبور یې چې یعنی یو خو کمپرومایز دی هغه لکه تا چې وله په هغه واقعي معنا باندې په مطلق شکل باندې کمپرومایز کول هغه صحیح نه دی. ولې تر یوه اندازې پورې محتاطه پاتې شي، ته مجبور یې چې تر یوه اندازې پورې باید احتیاط وکړې. اوس جاني صاحب یو حساسه موضوع باندې بحث کوم او حساسه موضوع دا زمونږ د لر او بر په وطن کې یو تفریق او تقسیم چې دی په دا زلمي کول کې او داسې په دامنځ لاین کې تللی شي جاني صاحب لدې ځای څخه 3 میله یا 4 میله فاصله موږ لرو اندریز دی یو هغه د رقص موږ د ادبار په حساب سره یا د انا او پت او د ننګ په حساب سره تقسیم کړي. یعنی که موږ رقص کوو هغې ته اتڼ وایو هغه معتبر دی، هغه بیا د بېغیرتۍ او د بېشرمۍ خبره نه ده. خو که موږ رقص کوو د ماډرن سټایل سره کوم ته چې ګډا وایي هغه بیا د شرم او د بېغیرتۍ سبب دی. اوس دا تقسیم زه محسوسوم چې په لر او بر وطن کې ډېر لوی دی. یعنی اتڼ چې دی هغه سړي مشران سپینګیري مذهبي او غیر مذهبي ټول کوي او ډېر په ویاړ سره کې بد پې نه ګڼي. خو که دغه رقص یو بل رقم چې په هغې کې په ممکنه توګه جسم یا اعضا چې ده د هغې د تاویدو چورلیدو انداز بدل دی کوم ته چې ګډا وایي. یعنی په پېښور کې په مردان کې په سوات کې په دې کې خلک کوي نو هغه څنګه چې موسیقارانو ته کم کتل کېږي داسې دغه خلکو ته کم کتل کېږي. جاني صاحب په دې تفریق مې پوه کړه یو څه لا اته تر دغه په بده سترګه ورته کتل کېږي په دې خاطر چې د رقص په لومړي سر کې یوازې د ښځو کار و، ښځو نڅا کوله او خلکو یې د نڅا څخه خوند اخیستی او که چیرې نارینه نڅا کوله نو معمولا هغه نارینه و نڅا کوله چې هغه چا خبره هلکان و او د هغو څخه هم یو ډول جنسي استفاده کېده. په دا خاطر باندې نڅا ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. نڅا یو قسم بیا ادبي معاف د فحش دغه بولي. نه خو نڅا کې او اتڼ کې څه فرق دی نو زما په دې پوه کړه جاني صاحب. یعنی دا خو دغه سړی پاسي ګډیږي خپل اوچتوي لاس اوچتوي وجود تاوي سر تاوي یعنی څرنګه دا یو رقص غیر مناسب دی او بل مناسب نه. اتڼ خو داسې دی چې په ټول دغه کې جهان کې هر کلتوري سیمه د خپل ځان لپاره دغه لري یو ملي نڅا لري. دا اتڼ د پښتو یو ډول دغه دی ملي نڅا ده چې خصوصا د خوشحالیو د اظهار په وخت کې دغه کوي د ډول سره کوي. نو دا نور چې دا نور بیا رقص دی. یعنی تاسو دا فکر کوئ چې رقص او اتڼ کې فرق دی او دا فرق چې دی دا مناسب دی که څوک دا کوي او سمه ده دا مناسب دی. خو اوس که په دې دور کې د هلکان چې دي داسې ماته معلومیږي په مزه
جهاني صاحب داسې شرطي ګاډي هم لاړ نو شرطه خو د عربان چې دي د مرکه په سپاره په ګوري هغه پولیس ته وایي دلته موږ تاسو ورته شرف وایو دا نو خیر د ما ورته پام دی تاسو خو ډرایوینګ سم کوی لګی یعنی دا نن سبا رکان چې دی فیوژن لکه داسې سره کوشیر کړی دی رقص او د اتن دا په مزه مزه بدلیږي تاسو کله په خپل ژوند کې اتن کله کړی دی کله مخواهش کړی دی خو متاسفانه کندهار کې اصلا اتن پازما په زمانه کې بیخي چندانې ونه نو په دا خاطر باندې موږ چندانې اتن نه کیږي د نور پښتني چې باندې موږ په دا خاطر باندې رخراتل چې دغه اتن زو د پکتیا د خلکو ډیر اتن زو د غزنی د خلکو خصوصا د اندړو د سیمان خېلو د دې ډیر اتن مزدو او موږ معمولا د کندهار القام زیاتره د غز بیکار دغه لاین سم د جالي سه موړه از موږ په وخت کې او اوس خو هغه سینه د اوس خاري کندهار ځوانان ډیر اتن د کندهار ځوانان که د کندهار مشران هم کوي نه مشران زدن دي دا سړي چې بد به بولی جالي سه کم اتن خو زمونږ شل رقم اتن دي یا دینم زیاته کم رقم زیات خوندر کوي تا کله د سوچ پکړه ولا نه پوهېږم او یا بهر دا مال پارم دا توپیر او تقسیم زیات ګران دی خو یو مکاهیه بدرته وي ما وخت دې شبه د بیا بس یو شیروم درنه وورم زمونږ استاد یو بلګری دی دوست تاسو خو نه پیژنې تاسو دوست منی وي خو زما دی امان الله ناصر دا کوټی دی ورسره پیژنم تکړه لګ دی او ډېر پوسړې دی دا ټوکې ډېرې کوي فکایي ډېرې کوي نو دې پټول پوره کوي نو خپل ناصر دی نو دا ماته ول ځتلې مو ماته دغه کړي و دا پینډا نو دا بیا په لاندې کې پخایي او ډېر یو څو هنرمندان راوستي ډېر تکړه ملګري د کراچۍ ته ما زما په درناوي کې نو بیا ټوکې هم کولې نو ماته د خپل ټوکې د خپل ته داخله است وړي دغه اخري لاین ته نو بیا بل خیر سره موږ د راتلونکو سیګنل چې پرې تابع کو نو بیا زمونږ د کراچۍ والو خبره غریب خانه نږدې ده نو ویل چې دا ناصر چې دی د خپل کلی قصه راته کوله ول چې ناصر چې ته داسې سار کله نا کله په کلی کې تیریږي دا زلمو ټول سټونو کاغنی ولي داسې روان دي نو ولته به حیران شي دا سړو سټونو ولي کاغنی ولي دا لیونی دي که بدمعشان دي که څه قصه ده نو اول کتل چاندا پوسو کو چاله کسټ دی ولي کوګنی ولي دی به ته کینو بیگا خو ډول راغله وکلی ته نو خو د لاګ په تابع ګدا سي خلاصتا دغه سیګنل باندې مخ کې وو نو یعنی دا ځنی اتنی دا سي دې ځای کې بتاوي کو چې دا لکان وسره د خپل مزغې چې دی دا کوکی خو بهرحال موږ خو زیرا نږدې شو دغه سی بسیده زو دا اوس غر د ما کور زدل بغرونو کې پاتې کېږم نو جاني سه دا مرکه ځانګړي توګه باندې تاسو ته معلومه ده چې فلودی داسې موږ کیسه شروع کړله نو په سوچ کړي وو خدا برخه تاسو په ژوند کې په ممکنه توګه ته به اتفاق را سره کوي چې په دې موضوع ډېر بحث نه کړي یعنی سنجیده او موږ دې بحث سنجیده نه وایو اکثره خلک قسم دا ډېر ضروری بحث دی چې وشي خو وخت نږدې شروع زه غواړم په اخر کې تاسو د یو شعر یو نظم یو داستان یو شی چې څه تاسو ته یادېږي او تاسو کولای شئ مهرباني چې راته ویلې شئ نو بس باغې به راغونډه کو بیا ما ډېر د ځواني یو دغه هغه او دا ځای لکه دغه دی ما د ځواني یو شعر دی ارشاد چې ساکه پرون د مستی لا پکړلې ما د خمار له ترخوش پوجړله دوی مستیدل ما د سوال ویری د دوی پرتشو پیمانو جړله وا دې مستیدل او ما د سبال بیره د دې پرتشو ډیر خوا دا شعر بیا وای جاني سید اخو ساکه پرون د مستی لا پکړلې ما د خمار له ترخوش پوجړله دوی مستیدل ما د سبال ویری د دوی پرتشو پیمانو جړله جاني سید دا خو د دې وسنی اسب د دوی له طلوع سره فالونه کتل ما د غروب خو نړۍ سترګې لیدې دوی د جنت په کیسونه مړېدل ما د دوزخ له کړهو وژړله وا ملګرو زما د میخانو ملګرو زما د خمونو د جامو ملګرو سبا هوښیار اوسئ مستی به نه وي ساقي به نه وي پایکوبي به نه وي
واه دا واه دا واه زما د بیخي ډېر ځواني شعر دی عین تقریبا او شاید 50 کاله پخوا نو دا داسې لیده چې دا د 2021 کال خوب ولیدلی هغه وخت ولیدلې داسې معلومیږي او دا او جاني صاحب هغه مخکې ته سټاپ ساين دی لږ لرې دی ځای سیده دی لرې دی لا فاصله لرې ده بیا به تاویږو ګس لاسته دغه زمونږ د غریب خانې چنا یا محله یا سټریټ چې دی هغې ته بیا ور داخلېږو له خیره سره په دغه ځای کې دغه سټاپ ساين کې دغه ځای چې دی دا دلته به درنه تاویږو له خیره سره دغه ګاډی چې تېر شي نو زه دې ځای کې ملګرو د یو خبریال په توګه 30 کلن تجربه لرم په دې کار کې داسې نیم میل بیا فاصله ده دې ځای نه نیم مایل به دا سټریټ کې ځو نو دا رښتیا درته ووایم چې دا قسمه وخت سفر و خلک به چې کیمره سمه نه ده یا مایک سم نه دی خو زه فکر کوم چې دا ټولې خبرې هغه وخت سمې کېدی شي چې ته دې لپاره پلان او منصوبه جوړه کړې دا اتفاقا داسې وشو ما ته په ژوند کې دا خوشبختی بیا په لاس راځي او که نه راځي دا موقع په لاس راځي او که نه راځي جهاني صاحب یو ثانیه د ژوند چې دغه محترمه ده مقدسه ده ضروري ده او بېشبها ده او قیمتي ده ما کولی شو چې په دې وخت کې ما د سره د خپلو مشکلاتو کیسې درته کړې وې دته کړې وې څه پټې خبرې مې کړې وې ما ستاسو په خاطر دا 10 دقیقې وخت چې د جهاني صاحب داسې نه پزو مهرباني وکړله او ما ته اجازه راکړه چې زه د خپله کیمره آن کړم دا مرکه په معیار ستاسې پوره ده که نه پوره ده جدا خبر ده زما لپاره دا یو تاریخي مرکه وه منګه په موسیقۍ ځکه خبرې وکړلې یا په شعر مو ځکه خبرې وکړلې چې دا برخه د پښتنو په اتلانو کې په سیاستدانانو کې ادیبانو کې شاعرانو کې دې باندې خلک دونه پام نه کوي زه فکر کوم دا هغه ځایونه دي هغه موضوعات دي چې زیات ورته پام کول پکار دي او جهاني صاحب دونه په زړورتیا سره په دې موضوع خبرې وکړل چې خوشحاله کړم نو جهاني صاحب تاسو هم ډېره مهربانه مننه دغه مخامخ ګاډی چې دی دغه د شاته بس دغه ځای کې به ودرو او د خپل لیدونکو اوریدونکو ډېره مننه کوم په دې تم تاسو یو پیغام په اخره کې فکر کوئ داسې ګاډی راته که خیر دی چې صاحب ته ودروئ نو بیا به زه دا مایک بند کړم او تاسو بیا که غواړئ چې داسې یو زمونږ زما د غریب خانې دا چم کوڅه یا چنا یا سټریټ چې دی دا هم نن خوشبختانه ستاسې په راتګ باندې داسې ښایسته ښکاري نو دې ځای کې ودروئ داسې بیا به دا بندولو نه مخکې ستاسې یو پیغام والمه دا به نیوټرل ته کوئ هسې نه چې بیا پلوانه مانه کې ټوپ ووایي همدغه نه دی او دغه دی سمه جهاني صاحب نو بس تاسو په خبره به راغونډه کړو نور نو زه اورېدونکو ته څه پیغام ورکړم زه ګمان کوم څه خبرې چې دغه وي د کوونې نیم ساعت مرکه وشوه جهاني صاحب نیم ساعت نو په نیم ساعت کې زه ګمان کوم چې د آدم خان نه کلام چې دغه کېږي خلاصېږي بس د اورېدونکو څخه به زه یا د لیدونکو څخه به زه مننه دغه وکړم چې دا زما او ستا مرکه د عقل په حوصله باندې اورېدلې وي دا په خپله لو خبره ده خدای دې وکړي چې ما استاد مرکې څخه داسې یو څه اورېدلي وي چې هغه دوی د خپل ځان لپاره چې هغه خبره لازم وبللي جهاني صاحب ستاسې د موټروانۍ لپاره ستاسې د مینې وخت لپاره زه د زړه له تله شکریه ادا کوم ژوندي اوسئ آباد اوسئ قربان به شم جهاني صاحب قربان به شم